سلام وخت مو په خیر ستړي مشه د نن څو مې خبرونو ته ښه راغلاست. چارواکي وایي ورزګان کې لسګونه امنیتي ځواکونه محاصره شوي. د ورزګان ولایت په دهرورد ولسوالۍ کې لسګونه امنیتي ځواکونه محاصره شوي دي. د دې ولسوالۍ امنیه قماندان جان محمد کریمي تېره شپه ناوخته ازادۍ راډیو ته ویل چې طالبانو حملې نورې هم زیاتې کړې دي. هغه زیاته کړه کریمي همداراز وویل چې پرون په دې سیمه کې 15 افغان سرتیري ټپیان شوي او طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې، خو دقیق شمیر په اړه معلومات نه لري. له دې سره په یو وخت کې د ورزګان په ګیزاب ولسوالۍ کې هم طالبانو بریدونو ته زور ورکړی دی. له افغانستان سره د ناټو او اروپایي ټولنې د استازو د همکارۍ ډاډ. په افغانستان کې د ناټو او اروپایي ټولنې استازو دولت ته د ثبات لپاره د همکاریو د دوام ډاډ ورکړی دی. افغانستان کې د ناټو ملکی استازی سټیپانو پونتینکرو پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د افغانستان د دوامداره ثبات د ملاتړ لپاره به د ناټو او اروپایي ټولنې همکارۍ دوام پیدا کړي. کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر بیا په جلا ټویټ کې ویلي چې دوی په افغانستان کې له ناټو سره یو ځای د پیاوړو ملکی پولیسو جوړولو ته کار کوي. دغه څرګندونې وروسته تر هغه کېږي چې کابل کې د ناټو او اروپایي ټولنې استازو پرون ګډه ناسته درلوده او وروسته اعلان خبر ده چې خلیلزاد وایي ښایي طالبان د سیاسي هوکړې مخکې دایمي وربند ونه مني. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی وړاندوینه کوي چې طالبان به ښایي یوې سیاسي هوکړې ته تر رسیدو د مخه دایمي وربند ونه مني.